حامدا ومصليا ومسلما ومباركا وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلتبسوا به ألسنتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لدار الهدى څخه د صوت القرآن د خپرونې ډیرو قدرمنو عزتمندو برخوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن درس ترجمه د قرآن عظیم شان له 41 آیت څخه شروع کیږي. په 40 آیت کې 3 خصلتونه د بني اسرائیلو بیان سو چې الله تبارک وتعالی د امت ته د هغو په باره کې ډیر د خطرې او د لوی مصیبت د پیښېدلو خبرتیا ورکړه چې که تاسې لکه بني اسرائیل د الله د نعمتونو فراموشي کوئ، لکه بني اسرائیل په خپلو عهدونو وعدو باندې وفا نه لري، لکه بني اسرائیل له الله نه ویریږئ او له نورو مخلوقاتو ویریږئ، نو انجام او سرنوشت بم د بني اسرائیلو وي. او په نن آیت کې الله تبارک وتعالی دوم فرمان او دریم هغه فرمان او حکم چې الله پاک بني اسرائیلو ته ورکړی، نو هغه یې مؤمنانو ته اروولی، امتیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې اروولی. فرمایي: وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم. یعنی دا اصلا څلرم فرمان ده د الله تبارک وتعالی. درې په مخکې آیات کې تیر سوي، دا څلرم د ما دریم درته ووایو. الله جل جلاله فرمایي: وآمنوا، ایمان راوړئ، تصدیق وکئ، باور وکئ، ومنئ بما هغه کتاب انزلتو چې نازل کړی مې ده، مصدقا او تصدیق کوونکی ده، رښتیا ګڼونکی ده، لما د هغو کتابو، د هغه کتاب معکم چې له تاسې سره ده ای بني اسرائیلو. پرون مو وویل چې له بني اسرائیلو سره تورات ته دوی دعوه د دې لري چې موږ سره د تورات کتاب ده، کنې د تورات په کتاب کې ډېر تحریفات راغلي چې اوس د هغه نمونه هم نه ده پاته. نو الله جل جلاله ورته وفرمایل چې تاسې باور وکئ، ایمان راوړئ په هغه کتاب باندې چې قرآن عظیم شان ده، اوس نبي علیه صلات وسلام ته راغلی او تصدیق کوونکی ده او رښتیا ګڼونکی ده د هغه کتاب چې له تاسې سره ده، یعنی د تورات. دا کتاب داسې کتاب ده چې تورات ته د الله رښتونی کلام بولي، د الله له طرفه را نازل شوی کلام بولي، د الله کلام یې بولي. نو دا خو ډېر لوی تصدیق ده چې د دې قرآن له طرفه چې کیږي. اولا تکونو، او مه کیږئ تاسې اول کافر به، اول کافر، اول کفر کوونکي به په دغه قرآن باندې. که څه هم اول کفر خو مشرکینو وکړو،
قریشو د مکې وکړو، خو چون هغه امیین وو، هغو سره علم نه وو، کتاب نه وو، د آسماني کتاب معلوماتونه نه وو ورسره، نو هغه اعراب خلک وو، اطرافي خلک وو. نو اصل ډیر اهتمام الله پاک او ډیر غصه د الله پاک کفر د بني اسرائیلو ته راځي چې تاسې په دې کتاب باندې له جملې د اهل کتابو، له جملې د باسوادو، له جملې د تعلیم یافتهو، له جملې د اهل علمو هغه اول کافران مه جوړیږئ په دې کتاب باندې، په قرآن عظیم شان باندې. نو دا څلور عادته د بني اسرائیلو الله پاک بیان کړو چې د الله پاک نعمتونه به دوی یارول. نو الله ورته وویل د الله د نعمتو یاداشت لرئ. په دوی کې یو عادت و، په وفاو باندې هیڅ په وعدو باندې هیڅ وفا نه وه. الله ورته وویل وعدو باندې وفا وکړئ. په دوی کې عادت و کمزوري وه چې له الله نه نه ویرېدل، له مخلوقه ویرېدل. الله ورته وویل چې فرهبوني، له ما ویرېږئ. په دوی کې کمزوري د نفاق او د شک وه چې د الله په دین باندې، د پیغمبر په دعوت باندې ایمان نه جوړېدو، باور یې نه راتو. نو الله ورته وویل چې وآمنو، ایمان راوړئ. دا درې اعماله په بني اسرائیلو کې روان وو چې د بني اسرائیلو د هلاکت او د تباهي او د هغو د ذلت او د خصلت او د غضب د الله سبب ورته جوړېدو، له جملې د هغه نورو اسبابو چې نور هم په قرآن عظیم شان کې ډیر ذکر شوي، خو په دغه موجود درس کې همدغه شیان دي. او پنځم شی چې پکې ذکر شوی ده هغه رشوتخوري وه د بني اسرائیلو. یهودیان ډیر رشوتخور قوم ده، او الله جل جلاله مؤمنانو ته خطاب کوي چې د یهودیانو خصلت پرېږدئ، رشوت مه اخلئ. رشوهخوري د دنیا او د آخرت تباهي ده. په دنیا کې ټول نظام درهم برهم کیږي د رشوتخوري په وجه باندې، او آخرت کې د الله په نزد باندې مبغوض او مقهور بلل کیږي. ورونو، رشوتخوري دې ته ویل کیږي چې په یو څه کې د چا ثابت مشروع حق وي، خو هغه د دنیوي لالچ په بنیاد باندې د څه پیسو په مقابله کې هغه شرعي حکم، هغه ثابت حق هغه تر پښو لاندې کړي، هغه دنیوي مفادات ترلاسه کړي. نو د دې په سلګونو صورتونه دي او شکلونه دي. بني اسرائیلو یهودو په دې کې رشوت واخیسته چې د قرآن عظیم شان د تورات مسائلو متن به تغیراو بدلاو به. دغه وخت د ظالمانو، د منافقانو او د عیاشانو، د دوی د بدماشانو په فرمایش باندې به هغو ورته ویل چې د نبي علیه صلات وسلام په باره کې چې کوم اشارات و تلمیحات دي هغو کې تغییر راولي. نو دا پاپانو، پادریانو، د علماو ته به یې ویل. هغو به ویل چې دا کار خو ډېر محنت غواړي، مشقت غواړي، موږ د دې لپاره امتیازات غواړو. نو هغه امتیازات به د قرآن د تحریف په مقابل، د کتاب د تحریف په مقابل کې، د تورات د تحریف په مقابل کې به دوی پیسې اخیستې، رشوت به یې اخیست. دا هغه لوی درجه د هغه لوړه درجه د رشوت ته، د هغه قبیح رشوت، یا بد رشوت چې د خدای په کلام کې صراحتاً تغییر و تبدیل راولي په مقابل د پیسو لالچ کې. نو همدارنګه دغه د دینی احکاماتو په باره کې، د دینی فیصلو، د شرعي فیصلو په مقابل کې چې د پیسو په بدله کې یو څوک قاضي د وخت هغه تغییر راولي، تغییر کوي، حکم خلاف د شریعتو، خلاف د دین حکم صادروي، او د هغه لالچ په وجه باندې، د هغه رشوت په وجه باندې، که هغه رشوت حقیقي رشوت او ظاهري رشوت او که هغه حکمي او ضمني رشوت، نو دا هم په حکم د دغه رشوت کې راځي چې دا د بني اسرائیلو خصلت و. بني اسرائیل چې نن ذلیل و تباه و برباد دي، همدغه رشوتخوري د دوی یو خصلت و عادت و خصوصیت و، د دوی خاصه وه. الله جل جلاله دا خصلت و خاصه ورته ډیره قبیحه ده.
نو ټول امت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم که د اجابت امت ته که د دعوت امت ته هغو ته دا فرمان ده او دا حکم ده چې ګورئ د بني اسرائیلو په پله باندې پل کې نږدی رشوتخوري روانه نه کوي په ځانو کې. نو الله تبارک وتعالی فرمایي ولا تشترو او مه اخلئ بآیاتي په آیاتو د ما باندې ثمنن قلیلا پیسې لږ مه اخلئ. د دې لږ پیسو مطلب دا نه ده چې که ډېرې پیسې چا پې درکړي بیا خو یې اخلئ. د دې مطلب دا د مفسرین کرام لیکي چې که د شرعي حکم په مقابل کې دا ټولو دنیا له سرو زرو ډکه پیمانه واخلي هم د شرعي حکم په مقابل کې کمه ده. ولې په دغو پیسو باندې د هغه د ایمان زیان ده، د هغه د ایمان خطره ده، د هغه ایمان له منځه ځي او چې ایمان یې له منځه ولاړ آخرت یې خراب سو. چې آخرت خراب سي بیا که دغه ټولو دنیا نو د اخیستې م یي خو له دې دنیا دی تېرېدونکی ده او دا به داسې ورته ښکارېږي لکه رفت د سترګو تېره سوي نو بیا به دی ابد الابد هلته په جهنم کې پروت وي، د الله قهر ته به پاته وي. نو د حق په مقابل کې پیسې که لږ اخلیم لږ دي او که ډېرې اخلیم لږ دي. نو د آیاتو په مقابل کې وایي پیسې مه اخلئ. نو په دې کې هغه لاندې رشوتونه هم شامل دي چې د یو شرعي حکم په مقابل کې یو قاضي د زمانې او د وخت راولاړېږي او د هغه شرعي حکم په مقابل کې د هغه ظاهري رشوت په بدله کې چې ده ته کومې پیسې په لاس ورغلې د هغه په مقابله کې د هغه شرعي حکم ته تغییر ورکړي یا ضمني رشوت وکاروي، هغه ته اعتبار ورکړي. لکه ضمني رشوت دې ته چې د چا میلمستیا یې وخوړله، د چا جامې یې واخیستلې، د چا تحفې یې قبولې کړې، د چا مدارات یې قبول کړل، د هغه په مقابل کې هغه ته زړه ور نرم سوی ده. نو هغه شرعي حکم فیصله هغه ته چې ورکوي د هغه مخکې مداراتو او تعلقاتو په بنیاد باندې ورکوي، نه د هغه حق په تقاضا باندې. نو الله جل جلاله فرمایي چې دا ډیر ذلیل او ډیر خسیس عمل ده. رشوت ما اخلئ و ایای فتقون، خاص له ما ویریږئ. ګوره زه د تاسې په سر ولاړ یم، په هغه پیسو باندې د تاسې خبر یم، په هغه رشوتخوري باندې مو خبر یم، په هغه تخلف باندې م خبر یم. که دا د خدای په کتاب کې تغییر راولئ، که په حدیثو د رسول الله کې تغییر راولئ، که حکم فقهي کې تغییر راولئ، زه په دې باندې علم لرم، له ما وویریږئ. ولا تلبسوا الحق او مسره ګډوي حق بالباطل له باطل سره. خبره جړ کوئ مه ورته، عوام خلق په جړ کې مه اچوئ، هغو ته تکلیف مه جوړوئ، په هغو باندې مسائل مه مشبوه کوئ، هغه په اشتباهاتو کې مه راولئ د خپل لالچ په خاطر باندې او د خپل مفاداتو په خاطر باندې. وتکتم الحق او حق مه پټوئ. که دا صریحي نصوص یې مې پټوي لکه یهودو نصاراو چې به د تورات حکم پټاو، او که هغه فرعي احکامات یې مسائل یې هغه هم مه پټوئ، هغه هم حق دي، هغه هم مه پټوئ. وانتم تعلمون او تاسې پوهیږئ هم. یو خو په جهالت سره یو څوک په یو حکم و فتوا کې غلط سي، دا د موږ تاسې علما کرام وایي چې مجتهد ته خدای پاک په هر حالت کې ثواب ورکوي. مجتهد کوشش کوي چې له یو آیات او له یو حدیث او یو فرعي مسله راوباسي. نو د هغې په رایستو کې چې دی خپل محنت او خپله بندګي سعی ټوله انجام کې پای ته یې ورسوي او یو حکم راوباسي، نو له دوه حالاتو به خالي نه وي. یا به دغه حکم لکه څرنګه چې کړی ده په دغه ترتیب باندې به حق یي، مراد د آیات او مراد د حدیث به هم هغه وي. نو ده ته الله تبارک وتعالی دوه اجره پې باندې ورکوي. یو د هغه په هغه محنتو په هغه عرق ریزي باندې الله ورکوي، او دوم په هغه اصابت باندې چې الله پاک دی حق ته ورساوه او حقه فیصله یې راویستله، نو په هغه باندې الله اجر ورکوي. او که چېرته دی خپل محنت وکړي، خپل زحمت وکړي، خو فیصله یې راویستله، یو حکم یې راویست، هغه حکم په خلاف کې مراد د آیات او د حدیث باندې و، نو دغه مجتهد خطا سو په دې حکم کې. دې مجتهد خو په علم سره شعورا د دې حکم غلطي نه غوښتله چې د غلط حکم کړی وای، خو خپله بندګي کمزوري وه او بې علمي وه،
نو دی په هغه حکم کې خطا سو. الله د هغه اجتهاد و د هغه مجاهدې د هغه محنت اجر ورکوي، خو منتها حق ته ونه رسېدو، نو د هغه بیا ګناه نشته د ده په ذمه باندې. نو په دې آیات شریف کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې وانتم تعلمون، دغه کوم حکمونه لبس و تلبیس و اشتباه د حق و د باطل سره کوي او حق پټوي او په آیاتو د الله باندې پیسې اخلي، په احکاماتو د دین و د شریعت باندې پیسې اخلي، رشوتونه خوري، نو په دې باندې خو تاسې پوهیږئ په هغه صورت کې به تاسې د بني اسرائیلو په لار باندې روان یاست او په پل باندې به روان یاست. او که چېرته مو علم نه و نو هغه ناپوهي سي ده، هغه بیا استغفار غواړي، بیا چې تپوس یې په دې باندې چې په دې محکمه کې په دې فیصله کې په دې قضا کې ته غلط سوی یې خطا سوی یې، الله چې معافي غواړه، په هغه باندې بیا گرفت نسته او نیول نسته. الله پاک ډېر غفور رحیم ذات ده. نو دا پنځه هغه خصلتونه اوس د بني اسرائیلو په بني اسرائیلو کې روان وو، او د اخرنی خصلت چې په دوی کې رشوتخوري وه، دا له یهودو چې راپاته ده. په دې ټول نسل انساني کې له یهودو چې اشاعت کیږي ورتیتیږي، دا نن هم په ډېرو مختلفو لیولونو باندې په مخ د دنیا کې د یهودو له طرفه رشوتونه روان دي. نو هغه رشوتونه ورکوي هم د حق په مقابل کې، هم د دنیوي مفاداتو په معاملاتو کې، هم د کارخانجاتو د مصنوعاتو په باره کې، په دې هر څه کې یهود په رشوت ورکولو کې ډېر ماهر دي. او الله جل جلاله موږ امت محمدي ته دا فرمایي چې تاسې ګورئ رشوت وانخلئ. له رشوته چې دنیا هم خرابېږي آخرت هم خرابېږي. خصوصا د حکامو دپاره دا یو ډېر لوی درس ده چې حکام د وخت و د زمانې دا له خپل رعایت باندې ترحم وکړي، په خپل رعایت باندې شفقت وکړي او له د رعایت حقوق تر پښو لاندې نه کړي. د هغه شخصي مفاداتو په بدله کې، د هغه معمولي سمنن قلیل په مقابله کې دوی د هغو زړونه ونه ازاروي، زړونه یې زخمیان نه کړي، پریشانه یې نه کړي. د دې پریشاني نقصان هغو ته نه رسیږي، هغو ته خو دومره پریشاني ورسېدله چې د هغو حق تلف سو. خو دغه څوک چې دغه باطل و ظالم حاکم و قاضي و او فیصله کوونکی ده، دغه دنیا هم په دغه کې خرابېږي او آخرت به هم په دې کې خرابېږي. نو دا د یهودو خصلت ته الله جل جلاله دې موږ تاسو ته نجات راکړي. په دې لاندې آیات مو را روان آیات مبارک کې الله تبارک وتعالی طاعاتو ته اشاره کوي او طاعات په طور د اجمال سره ذکر کوي. الله جل جلاله فرمایي واقیموا الصلاة، قائم کړئ لمونځ، له ټولو آدابو مناسباتو او له ټولو حقوقو سره لمونځ په کامله طریقه سره ادا کړئ. وآتوا الزکاة، او ورکئ زکات، لمونځ قائم کړئ او زکات ورکئ. ورکعوا مع الراکعین، او رکوع کوئ له رکوع کوونکو سره، لمونځ کوئ له لمونځ کوونکو سره، په جماعت لمونځونه کوئ. له دې آیته چې د جماعت ډېر اهتمام معلومیږي. او داسې مه کېږئ چې تاسې په طاعت و په بندګي کې نورو ته وایاست او په خپله په طاعت کې محروم یاست. بیا خصوصا د لمانځه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به د خپلو ولاتو ته، خپلو مسؤلینو ته او ذمهوارو خلکو ته به د فرمان د لمانځه او اهتمام د لمانځه ډېر فرمایو. بلکې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده چې فرمایي چې څوک د لمانځه ضایع کوونکی سو نو هغه نور احکامات و نور اعمال و نور عبادات بیا تیر ضایع دي. هغه به بیا نه په رشوت باندې بندي، نه به په خیشخوري باندې بندي، نه به په فحشا باندې بندي، نه به په شرابو باندې بندي، نه به په بله ګناه باندې بندیږي، خو چې د لمانځه پابندي یې ونه کړای سوه او د لمانځه پابند ونه اوسېدو. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسې لمونځ کوئ او زکات ورکوئ، یعنی مالی بدني قرباني ورکوئ او مالی قرباني ورکوئ. دا خلاصه د هغه ټولو دوو قربانیو چې دغه عبادات ټول منقسم دي په دغه دوو حصو باندې چې یا مالی عبادات دي یا بدني عبادات دي یا مرکب عبادات دي له مالي و له بدني وچه. نو الله تبارک وتعالی په ذکر د صلات و د زکات باندې دغه ټولو عباداتو که هغه بدني دي او که هغه مالی دي د هغو د اطاعت فرمان ورکړی ده.
او داسې نسي د عباداتو امر و ترغیب به نورو ته ورکوئ، تاسې خپله به تیرځان شاته کیږئ. دا هم د یهودو د نصاراو خصلت ته او د خصوصا د بني اسرائیلو د یهودیانو خصلت و. اتأمرون الناس، آیا امر کوئ تاسې نورو انسانانو ته بالبر په نیکي، وتنسون انفسکم او یروئ ځانونه خپل، وانتم تتلون الکتاب او تاسې کتاب هم وایاست. دا خصوصا بني اسرائیلو ته یهودو ته دا خطاب و، راسن یهودو ته دا خطاب و چې تاسې کتاب وایاست، تورات وایاست، تورات په احکامو باندې علم لرئ، نورو ته د نیکیو ترغیب ورکوئ، تشویق ورکوئ، دعوت ورکوئ، امر ورته کوئ، او خپل هم ځانونه ترې شاته کړي دي، په خپله په دغسې فحشاوو کې لګیا یاست چې د اطاعاتو پابندي نشته، رشوتخوري در کې زیاته ده، له الله نه ویریږئ، وفا په عهد نه لرئ، او داسې ټول دا بد احکامات، بد صفتونه په تاسې کې موجود دي. نو افلا تعقلون، آیا تاسې عقل نه کاروئ؟ عقل په کار راولئ. ګورئ که په دې کې تاسې نقصان وکړئ، د الله زور نه کمیږي په چا باندې، او د الله د چا له انتقام عاجز نه ده. خو په دې کې الله تبارک وتعالی فرمایي واستعینوا بالصبر والصلاة. دا د رکوع هغه نتیجه ده چې که تاسې د یهودو له بدو خصلتونو څخه ځانونه ژغورئ، ساتئ، او که تاسې په دین باندې د عمل اراده لرئ، که تاسې د منکراتو څخه د اجتناب اراده لرئ، نو د دې فقط په استعانت سره دا کار کیدای شي. تاسې به طلب د معاونت کوئ، طلب د کومک به کوئ له الله جل جلاله چې به طلب د کومک کوئ. دا به له الله چې تاسې کومک غواړئ، بیا به تاسې ته په دین باندې تلل اسانه کیږي. د دین په تطبیقولو، په تعمیلولو، په خپله باندې عملي کولو باندې به بیا تاسې ته د اعمال اسانه کیږي. خو چې له الله استعانت غواړئ، الله پاک دوه اسباب په عالم اسباب کې راته مقرر کړي دي. الله پاک راته وایي واستعینو، تاسې مدد غواړئ، د مدد ورکولو اصل سرچینه خو الله ده، مدد خو اصل له الله چې حاصلیږي، خو په عالم اسباب کې سببونه دا دوه شیان دي چې بالصبر، په استقامت سره، په ثبات سره، چې تاسې د کله په بیعت اسلام کې شامل سوئ، کله په حلقه د اسلام کې راغلاست، نو بیا به د اسلام په لار کې ډېر تکلیفونه هم راځي، زحمتونه به هم راځي، مصیبتونه به هم راځي. په دې کې به صبر کوئ، په مصایبو باندې به صبر کوئ. په اسلام کې احکامات راځي، طاعات دي، شاقه اعمال دي، عبادتونه دي، په عباداتو او طاعاتو باندې به صبر کوئ. په اسلام کې منکرات دي، منهیات دي، محرمات دي، د نفس د خواهشاتو مخالفت ته، نو په هغه باندې به صبر کوئ. چې مقصد دا درې سره قسمه صبر کې متحقق کیږي، چې صبر په مصایبو باندې، صبر په طاعاتو باندې، صبر له منهیاتو والمنکراتو والمحرماتو. نو تاسې به ټینګ درېږئ، ثبات به کوئ، استقامت به کوئ، په منشط او په مکره کې به تاسې په دین باندې له دینه سره وفادار پاتې کیږئ. بیا به تاسې سره د الله نصرت شامل حال کیږي. او دوم شی والصلاة، او تاسې مدد له الله څخه په لمانځه سره غواړئ. لکه نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته فرمایي، وایي که څوک له ما سره د نزدېکت او د تقرب خواهش لري، نو ما سره د تعاون وکړي په کثرت د سجودو خپلو سره، چې خپلې سجدې دې زیاتې کړي، د لمانځه اهتمام دې وکړي، د لمانځه دې پابند دي، نو دی به د ما تقرب حاصل کړي. نو همدارنګه د الله تبارک وتعالی په دین باندې، په ټول دین باندې تلل، دا په دې دوه وسیلو ذریعو سره کیدای شي. او الله تبارک وتعالی فرمایي چې وانها لکبیرة الا علی الخاشعین. دا د انها ضمیر مفسرین کرامو یا استعانت ته چې د واستعینو له مادې چې اخیستل سوی پکې پروت ته معلومیږي، یا هغه ته راجع ده، یا خالي صلات ته راجع ده، خو صلات رکن اهم ده. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې دغه استعانت له الله غوښتل، او دا استعانت ترلاسه کول، حاصلول، مدد اخیستل، یا دا لمونځ کول، دا دروند ده، سخت ده، دا نسی څوک ترلاسه کولی، په دې مطالبه کې نسی کامیابه کېدلی. خو الا الخاشعین، الا علی الخاشعین، مگر په خاشعانو باندې دروند نه ده. هر څوک چې خاشع وو، په هغو باندې نه صبر دروند ده او نه لمونځ پې باندې دروند ده. صبر هم کولای شي په ټولو خپلو ټولو مراحلو سره،
او لمونځ هم کولی شي په هغه صحیح اهتمام سره داسې لمونځ چې دی د الله داسې عبادت کوي چې لکه الله په سترګو باندې ویني. فإن لم تکن تراه فإنه یراک. نو که موږ خو الله نسو لیدلی، الله خو موږ ویني، نو لمونځ هم په خشوع سره وي. نو که لمونځ په خشوع سره وي، خاشع انسان ته لمونځ اسانه ده. او که په یو انسان کې خشوع موجوده وي، هغه دپاره صبر اسانه ده. خو دا خشوع څه ده؟ دا په دې آیات کې لاندې را تفسیر شوې ده. دا خاشعین هغه کسان دي یظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون. د خشوع دوه جزه دي. یو جزه دا ده چې د متخاشع انسان په ذهن کې دا ورګرځي چې ما الله ویني، زه له الله سره ملاقات یم. که زه په هر حالت کې یم، په لمانځه باندې ولاړ یم، الله ته ولاړ یم، الله د ما حرکات و سکنات ټول ویني، الله د ما د سترګو نظر ویني، الله د ما د بدن حرکات ویني. که په دفتر کې ناست یم، الله ما ویني، په دې دفتر کې ما الله پاک ویني. کله چا په معامله کې په قضاوت کې مصروف یم، مشغول یم، نو الله دا د ما فیصلې، د ما حکمیت و د ما قضاوت الله اروي، او الله د ما حاضر و ناظر ده. نو د دوی دا یقین وي، الذین یظنون، هغه کسان دي چې دوی یقین کوي چې انهم ملاقو ربهم، دوی ملاقات دي له رب خپل سره، دوی ملاقات کوونکي دي له رب خپل سره. د ملاقات دوه تفسیره دي. جمهور مفسرین خو دا معنا ورکوي چې یعنې په الله سره ملاقات کیږي، ورځ د محشر ته ورتلونکي دي، جنت سره په جنت کې به الله ویني. خو ځینې محققو مفسرینو دا تر اخیستې ده چې انهم ملاقو ربهم، د دوی په دا مطلق ملاقات که هغه دنیوي ملاقات ته چې د الله له طرفه مطلب دوی لیدل کیږي او د الله تر نظارت لاندې دي، او که اخروي ملاقات ته چې په جنت کې بیا الله خپل دیدار ورښکاره کوي. دواړو ته شامل ده، کلمه لفظ عام ده. انهم ملاقو ربهم، چې دوی ملاقات کوونکي دي له رب خپل سره، رب حاضر و ناظر ده په دوی باندې. او انهم الیه راجعون، او بېشکه دوی الله ته رجوع کوونکي دي. نو الله جل جلاله ته رجوع کوونکي دي. نو په دې وجه باندې الله تبارک و تعالی فرمایي چې دا خشوع کوونکي دي. نو چې کله دا خشوع تکمیل سوه او مکمله سوه، بیا په هغه انسان باندې په دین باندې درېدل، د صبر حاصلېدل او په د لمانځه پابندي کول، دا بیا ورته اسانه کیږي. نو الله تبارک وتعالی دې موږ متخاشع وګرځوي. هغه د حدیث مبارک حصه چې ما په شروع کې درته تلاوت کړې وه، هغه له جملې د اعجازاتو د قرآن چې یو اعجاز و، دا به بیا انشاءالله العزیز که زندگی باقي وه، حیات باقي و، الله نصیبه کړې وه، دا به په بل درس کې انشاءالله بیا ووایو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.